یو ورور پوښتنه کوي په آخره ناسته کې د اللهم ربنا څخه علاوه نورې دعاوې ویل منځ مکروه کوي که نه؟ د امام دپاره چې امامت کوي نو زموږ فقهای کرام رحمهم الله وایي چې د هغه دپاره نه ده مناسبه چې هغه تر اللهم ربنا زیات نورې دعاوې ووایي، ځکه چې هغه د عوامو لپاره د مقتدیانو لپاره د تکلیف سبب ګرځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر کړی دی تاسو کله لمونځ کوئ نو تاسو د ضعیف چې په قوم او مقتدیانو کې څوک ضعیف وي د هغه ضعیف انسان د حالت مطابق لمونځ وکړي، یعنی د هغه ضعیف خیال وساتي. نو په دې وجه فقهای کرام وایي داسې څوک چې امامت کوي هغه ته نه ده پکار چې په لمانځه کې تر اللهم ربنا زیات نورې دعاوې ووایي، او که چیرې څوک امامت نه کوي خپل تنها شخصي لمونځ کوي هغه بیا بالکل دعاوې ویلی سي، متعددې دعاوې ویلی سي، مختلفې دعاوې ویلی سي. په دې کې کم مشکل شرعا نسته، کراهت د لمانځه نه راځي، بلکې لمونځ دا د دعاو د قبلېدو یو ځای دی، په دې کې دعاوې الله پاک قبلوي. محترمه زوی مې پیدا سوی دی، یو ښه نوم راته وښیه، خدای جل جلاله دې تا وساتي، امین. ښه نومان د انبیا علیهم الصلاة والتسلیم نومان دا ټوله ښه نومان دي، د حضراتو صحابه کرام رضی الله عنهم نومان ښه نومان دي. هر نوم چې دي خوښ سو، طه، سعد، سعید، یاسین او داسې ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، یا د حضرات انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم نومان دي، موسی، عیسی، هارون، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، دا ټول ښه نومان دي. او حدیث شریف کې راځي چې احب الاسماء الى الله ما حمد وعبد، والله جل شانه ته په نومانو کې خوښ نومان هغه دي چې پاک د الله پاک حمد بیان سوی وي، لکه احمد، محمود، حامد، او یا هغه نومان چې پاک د الله جل شانه عبدیت بیان سوی وي، عبد الله، عبد الغفار، عبد القهار، عبد الرزاق، دا ټول بهتر نومان دي. ابو داود شریف کې روایت دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په خپل مابینس کې ښه نومان نږدې، پر خپلو وړو باندې کشرانو ښه نومان نږدې، ځکه د قیامت په ورځ باندې الله جل شانه و دربار ته چې تاسو غوښتل کېږي په خپلو نومانو غوښتل کېږي، نو چې ښه نوم وي نو په هغه ځای کې د انسان دپاره خوشحالۍ ذریعه وي، او چې بد نوم وي، ناخونده نوم وي، د انسان دپاره د شرمندګۍ ذریعه ګرځي. جناب استاز که مسجد ته راسم او جمع ولاړه وي او سنت مې نه وي کړي، سنت به کوم که به په ملا پسې اقتدا کوم؟ که جمع ولاړه وه د ماپښین سنت مخکې سنت دی، ماپښین من سنت لري، د ماپښین په وخت کې که ته راللې جمع ولاړه وه سنت به نه کوې، د سنتو کول ناجایز دي. د امام سره به په جماعت کې شریکېږې، بیا به تر لمانځه وروسته دا سنت کوې، دا یو. او که سهار مسجد ته راللې جمع ولاړه وه، د سهار په لمانځه کې بیا حکم دا دی چې د سهار سنت دا مؤکد دي، زیات مؤکد دي، نو هغه به نه پرېږدې، بیا به څه کوې؟ نو زموږ حضرات علما کرام وایي که دې دا امید و چې زه سنت وکمه، تر سنت وروسته بیا هم امام سره اتحیات نیولی سم، نو په دا صورت کې بیا سنت خامخا کوې. او که چیرې دا یقین و چې زه سنت کوم جومات راسه تېرېږي، په هغه صورت کې به بیا سنت نه کوې، د امام سره به شریکېږي، او د سنتو قضا به تر اشراق تر لمر ختو وروسته راوړې، چې لمر راوختي بیا به د سنتو قضا راوړې. پوه شوست په مسله باندې؟ که دا یقین و چې زه سنت وکمه جمع نیولی سم، په جمع کې یو اتحیات نیولی سم، په هغه صورت کې به جمع سنت کوې. او دې ځای کې دا یو شرط دی چې سنت به داسې ځای کوې چې په هغه ځای کې ستا او د صفو په مابینځ کې حائل وي، یو تنبیه ته، یو ستنې ته به درېږې، د دغه سره به نه شریکېږې، د صفو سره. بعضې خلک دا عمل کوي چې د صفو سره ګډ ولاړ وي،
د امام سره یو ځای په صفو کې او سنت کوي دا ناروا عمل دی جناب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله کپلار په ژوند کې ووایي چې زما تر مرګ وروسته زما مال ټوله د زامنو دی اوس لونی د پلار تر مرګ وروسته حق غواړي آیا ودی ته د حق غوښتل جائز دي که نه کچیرې پلار په خپل ژوند کې حق و زامنو ته بخښلی و او خالی بخښه نه و بلکې ور تسلیم کړی و چې شی کړی و ویده یاست که ویښ یاست جواب راکړي پلار حق ور هبه کړی و خالی هبه نه و بلکې دا حق و زامنو ته ور تسلیم کړی و ور کړی و نو بیا خو چې کله پلار مړ سو هغه مال میراث نه دی ځکه د پلار مال نه دی خو د زامنو مال دی زامنو ته ور کړی دی هغو تسلیم کړی دی قبض کړی دی نو بیا لونی حق نه لري او کچیرې پلار په ژوند کې خالی دا ویلی وي چې زما تر مرګ وروسته دا مال د چا دی د زامنو دی زما تر مرګ وروسته اوس یې نه دی ورکړی زما تر مرګ وروسته د زامنو دی نو بیا چې کله پلار مړ سي د پلار دا وصیت باطل دی د پلار دا وصیت شرعا نه صحیح کیږي نبی علیه السلام امر کوي الا لا وصیة لوارث څوک چې وارث وي په میراث کې حصه لري د هغه دپاره وصیت نه دی صحیح نو چې پلار مړ سو تر هغه وروسته به دا مال د شریعت د قانون مطابق تقسیمیږي خوندو او وړونو ټول ته حق ورکول کېږي که چیرې پلار مال و زامنو ته وبخشي ور تسلیم یې کړي هغو قبض کړي واخیستی نو بیا خو په ژوند کې لا دا مال د پلار د لاسه ووتی نو بیا چې کله پلار مړ سي نو بیا خو د پلار نه دی میراث نه دی خو د پلار مال نه دی او که چیرې پلار خالی دا خبره کړې وي چې زما تر مرګ وروسته دا مال زما د زامنو دی لونو ته مور کوي دا خبره د پلار صحت نه لري بیا تر مرګ وروسته زامن او لونې ټوله په دې کې حق لري او د سره څخه هم دا کار کول چې پلار یوازې حق و زامنو ته ورکوي لونې محرومې کوي دا ظلم دی دا ناجایز عمل دی یو کس راولاړ سوی و خپل یوه زوی ته یو شی ورکړی و بل زوی محرومه کړی و هغه زوی نبی علیه السلام ته شکایت وکړي نبی علیه السلام هغه پلار راوغوښتي و هغه ته یې وویل آیا ستا دا خوښه ده چې ستا ټوله زامن ستا سره برابره ښه ګزاره وکړي په ژوند کې او تر ژوند وروسته مرګ هغه ویل ول نو ته هم د دې سره برابره ګزاره وکړه دا چې یوه ته یې ورکوې بل محرومه کوې دا ظلم دی جناب محترم شیخ صاحب په یوازې بنین کې بې له قمیصه لمونځ کول صحیح کېږي که نه صحیح کېږي خو دا عمل مکروه دی لمونځ مکروه کوي په داسې لباس کې چې په کوم لباس کې ما و تا په دنیا کې د یو معزز د معززینو و مجلس ته نسو حاضرېدلی هغه لباس کې لمونځ کول دا مکروه دی اوس که یو څوک یوازې پرتوګ و بنیانې اغوستی د یو چا و مجلس ته نسو ورتللی شرمیږي نو په دا لباس کې لمونځ کول دا هم مکروه دی البته غاړې اخلاص دی لمونځ صحیح دی خو مکروه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام الله دې ستا حفاظت وکړي امین ستا سره د جمعې د خطبې په مابین کې چې امام کښیني دعا کولی سو که نه په زړه کې یې کولی سي په خوله باندې الفاظ نه سي ویلی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام کله چې امام راووتی او منبر ته وختي د خطبې دپاره بیا لمونځ خبرې هر څه منع دي نو خبرې دعا لمونځ هېڅ شی نه سي کولی البته په زړه زړه کې د الله جل شانه څخه غوښتنه کولی سي د هغه ګنجایش ته حاجي مولوي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام په مشکلاتو کې ګیر یم که یې وظیفه راته وښیې منندوی به دې یم چې خدای جل جلاله مې د مشکلاتو څخه خلاص کړي استغفار وایه ابو داود شریف روایت دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د استغفار اهتمام وکړي استغفار یې وایه الله جل شانه به د هر تنګي څخه وباسي او الله جل شانه به د هر غم خلاص کړي او الله جل شانه به ورته رزق د داسې طرفه څخه ورکړي چې د ګمان نه وي داسې طرفه څخه به الله جل شانه رزق ورکړي چې د ګمان نه وي دا درې وعدې دي پر استغفار باندې د غمه څخه به الله پاک خلاص کړي د هر تنګي څخه به اخلاص کړي
او داسې رزق به الله پاک ورکړي چې د به ګمان نه وي. استغفار په اهتمام سره وایه چې هره کلمه د استغفار تا ته اسانه وي، هره جمله د استغفار تا ته اسانه وي، هغه جملې ویلی شي.